بس ساعتم خوب بخیر چی رمی تو کارو کواری سلام علیکی کردی جگر خون واری سلام علیکی کردی کتی من بغل کشی نکردی ها؟ چی مشکل داری؟ این صحیح بغل کشی بکن حالا ما رو از لیست کشیدم از لیست بیرون شدی؟ چرا از لیست بیرون شدی؟ مردم میگه چی شده از لیست بیرون شدی؟ و برای ما راپور آمده بود که خودت مستحقش نیستی نه او رفت دکترها هر کس میرسانه بود دیگه رسید ولی بریم خانه ما رسایی کنیم خانه و کلی چیز نکردیم پدر چی کار میکنه؟ بیکار است بیکار است ما کارگر ماست میکنه نمیده کار حالی کارهای تنظیم کنی؟ ها کلی چیز دیگه رو براسته حالی بر تبریکی بودیم پس لیست شاملت بکنیم چی که خوش میشه؟ ما دلیست شاید یک نفر دیگه از لیست بیرون شد خب که یک نفر دیگه هم از لیست بیرون نکنیم و خودت هم در لیست شامل شویم خب خنده کرد حالی خنده کرد چی که خوش میشه؟ والا دیگه از امروزه بیرون چی که؟ ایکا چی که؟ بسیار کلام برو نیک مبارک باشه آل دستی از دفتر بر پس زنگ میاد که در لیست ما برش میگم که در لیست شامل کن اما در موردی که راپور شما آمده بود و دروغ بود یعنی ما خودیم به چشم خود سعی کردیم که خود در رولا فضل شرکت کار میکنی دیگه مستحق هستی و طبق معیارهای ما هستی در ظرف 10-15 دقیقه پس بر اطمینان داده میشه اونو ما رو خوب میشناسی اطمینان بر داده این حالی اگه تبریکی برش مید بچه ها حسین شامل نیست شد بیایی نالا دادا دور انجوالان نور انجوالان بانی جاگو که چی سلام علیکم خوب هستی سلام علیکم حسین جان خوب هستین تبریک باشد حسین جان از اینکه بازم در لیست شامل شدی و برای اینکه انشاءالله یه عروسی شما مبارک باشد ما به شما تبریک میگیم و او برادری که این زمینه را برای شما فراهم کرده است خصوصا از شرکت روح الله فضل صمیمانه تشکر و تقدیر میکنیم انشاءالله خیر سعادت دنیا و آخرت را برای شما میخواهیم و همچنین برای خیر میکنیم تبریک باشد خداوند خدا همشون نکنه مبارک باشید سلام تبریک چی میگه با پای هم پیر شوین که اشتباهی لفظی نکنم باز دیگه چیز نشه با پای هم پیر شوین خودت مجرد نیستی؟ خودم نه مجرد نیست بیاید دوایش هم بگیریم مبارک باشه بسیار خطور شدیم سلامت باشیم دوستانو در حسین جان میشه مشت غلط معلومات را کړی و بنا پر هغه غلط معلومات باندې همکارانو د لیست څخه ایستلی ولې د رولا فضل شرکت مؤسس او رئیس رولا جان ټلیفوني تماس ونیوی چې دا ځوان زما سره کار کوي زه تصدیق کوم دا سړی دا ځوان دغه دی مستحق دی نو بیرته راغلو ما سپیشکان معذرت میخوایم امیدوار هستم که ما را ببخشین انشالله که میبخشین از همکارای ما اشتباه شده بود معلومات غلط بر دفتر داده بود و همه از مکالمه شما باش معلومات داده بود خدا اونا هدایت بود ما به خاطر اشتباه همکارای خود معذرت میخوایم اینا پس هم خودی ما به خاطر معذرت خواهیم آمدیم و در لیست هم شما را شامل کردیم دوستانو د رولا فضل شرکت دی چې په مستقیم او غیر مستقیم ډول و زرهاو کسانو ته د کار زمینه مساعد کړې او په ډېرو پرمختللي ماشینانو باندې او د دې ټولو مواد هم د خارجي څخه کمپیوټر بس راځي دوی د دې ځای څخه د موادو څخه استفاده نه کوي این واسکټای دالماتاس وای بیشک خوش هستم که مام در جشن بزرگ یک سامی کوچک سلامت باش دوستانو رولا فضل شرکت تقریبا د کلونو رئیسی
که په کندهار کې واده و، که په هلمند کې، په هر ځای کې د افغانستان چې واده او که په انفرادي شکل باندې پخوا موږ ودونه دغه کوله. د رولا فضل شرکت زموږ سره د زمانو د صدري کومک کوي او ډېرې خاص او فوق‌العاده یې ورته جوړولې. دا ټوله دوستانو زموږ د ډله ییز واده دا ټوله د امین خیر خراب شو دا ټوله زموږ مربوط دي دوستانو. دا د ډله ییز واده ورته وګوره. دا دي دوستانو دا ټوله موږ ته را جوړې کړي دي. نو یو هغه ګاډ شو دغه یې راپاتې دی تکمې شمانده دا ټوله د کجاست رولا جان کجاست؟ بود تنبای نقفیش بود رفت دو کار رولا جان هغه با احساس او هغه مفتکر ځوان دی چې د یو کورنۍ تقریبا په څو ولایتو کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې زرهاو کسانو ته د کار زمینه مساعده کړې ده. اول ځای لري چې د پلار څخه او د مور څخه د ټولو کورنۍ څخه مننه وکړو چې دوی په دومره وطني پاکه مینه باندې روزلی دي چې سرمایه ګزاري خپل په دغه کې کړې ده، په هېواد کې کړې ده. هم د خلکو دعاوې اخلي او هم خپل ځان ته یو ګوله ډوډۍ او هم په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې زرهاو کورنۍ ته د یو ګوله ډوډۍ د پیدا کولو سبب شوی دی. خدای پاک یې پر ژوند ورځ صحت او کورنۍ باندې برکت دی. بس برای چیز سلام ما رو بگو برای رولا جان دیگه. از طرف ما برایش تشکری بکن. بازی واسکاتار اگه زحمت نمیشه این روز یک دفعه باز دفتر روان دفتر روانش. بخیر سربلند باشین. بخیر باشین. سلامت باشین. و عزت باشین.